د غزني په اسمان کې د یوې بې پیلوټه الوتکې ګزمه. سلام ستړي مشئ، پام وکړئ د نن ورځې تازه مهم خبر ته. په غزني کې سیمه ییزې سرچینې د دغه ولایت په هوایي حریم کې د بې پیلوټه الوتکې د ګزمې خبر ورکوي. سرچینې له هشتسو ورځپاڼې سره په خبرو کې ویلي چې دغه الوتکه د یکشنبې په ورځ د زمري 28 له سهار راهیسې په دغه ولایت کې ګزمه کوي. د سیمه ییزو سرچینو د معلوماتو له مخې د الوتکه د غزني ښار ته څیرمه د دغه ولایت د اندړو، د یک، خوږیاڼو او وغز په ولسوالیو کې هم لیدل شوې ده. تر اوسه معلومه نه ده چې دغه بې پیلوټه الوتکه له کومه ځایه او څنګه د افغانستان هوایي حریم ته ننوتې ده. په تیرو 2 کلونو کې دا 6م ځل دی چې بې پیلوټه الوتکې د غزني په اسمان کې ګزمې کوي. که څه هم تر اوسه څرګنده نه ده چې د دغه الوتکو هدفونه څه دي، خو تېره اونۍ په خوست او ننګرهار ولایتونو کې د پاکستان په هوایي بریدونو کې تحریک طالبان پاکستان TTP څو غړي وژل شوي او ټپیان شوي دي. دا و چمتو کلی خبر، تر بیا خیر چارې ښه وخت.